بسم الله الرحمن الرحیم. د حضور صلی الله علیه وسلم د ژوند باره کې دا زمونږ څلورمه ویډیو ده چې کله د نبی علیه السلام عمر 25 کالو ته ورسېده نو دغه زمانه کې د مکې نه به په سړځای کې یمن ته او په ګرمۍ کې شام ته د تجارت قافلې تلې. د تجارت قافلې تلو په وخت کې د قریشو یوه ډېره مالداره ښځه خدیجه چې بیا وروستو ام المؤمنین شوه، دا ډېره زیاته شریفه او پاکه هم وه. د دې وجې نه طاهره لقب باندې مشهوره شوې وه، طاهره پاکې ته وایي. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره مالداره وه چې وایي قافله به تله، نو په قافله کې به د ټولو قریشو سامان او مال چې جمع شو نو نیم به د ټولو قریشو او نیم به صرف د دې یوې ښځې و. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته به هرې پیرې ته داسې یو ایمانداره سړي ضرورت و چې د دې د سامان اوسي هلته ګټه وکړي. دې پیرې ته چې کوم دی نه هغه د دې نه خبر شوه چې دلته کې د محمد په نوم باندې یو سړی دی او هغه ته خلک صادق وایي، امین وایي، په رښتیني او په امانتداره باندې مشهور دی. نو درخواست یې راولېږه د چا په خوله باندې او نبي علیه السلام ته یې وویل چې زموږ دا سامان دې پیرې ته وسه. نبي علیه السلام هغه شان خبره ومنله او په دې وجه باندې ومنله چې په دغه وخت کې هم نبي علیه السلام خپل تره کره او ابو طالب صاحب کره او ابو طالب مالی حالت لږ ښه نه و. نو نبي علیه السلام اراده وکړه چې شام ته لاړ شي او دا مال اوسي. لاړل هلته. نو بصرې ته چې ورسېدل هلته کې یو بل راهب و، نستوری نوم و، هغه سره د نبي علیه السلام ملاقات وشو. نو نستوره راهب خو اول دا خبره وکړه وی د عیسی علیه السلام نه بعد وی دې ځای ته هېڅوک نه دي راغلي. بیا د هغې نه پسې دا چې نبي علیه السلام ته یې وکتل نو نبي علیه السلام سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها غلام تلی و میسره. نو میسره ته وی دا د دې سړي په دې سترګو کې دا سوروالی چې دی وی دا څنګه دی؟ هغه ورته وی دا سوروالی خو د ده په سترګو نه چرې هم نه دی تلی، دا به کې وي. نو دا کې نستوره راهب ورته ووی چې دا سوروالی چې کوم دی دا د دې نه هم ماته دا پته لګي چې دا سړی به ډېر زر پیغمبر جوړیږي. بازار کې د تجارت هغه لین دین شروع شو. نو یو کس نبی علیه السلام سره په سودا کې چې کوم دی نه داسې لږ روان شو، جګړه غونته کې شروع کوله. نو نبی علیه السلام ته ویې ستا د په لات او په غوزا باندې قسم وي چې دا د دوو بوتانو نومونه وو. نو نبی علیه السلام د دې نه انکار وکړ، ما هېڅ چرې په لات او په غوزا باندې قسم نه دی خوړلی. نو څنګه چې مخکې مونږ ویلي وو چې دا به لکه چې کوم دی نو خدای پاک په پیغمبران بلکې پیغمبران څه کوي چې صحابه چې کوم دي جلیل القدر صحابه دا خدای پاک د جهالت پرې زمانه کې هم د پاک ساتلي وو د دې څیزونو نه. نو د دې نه بعد داسې کار وشو چې کله به هم غرمه شوه نو په غرمه کې به یو دوه فرښتې وي او هغوی به په نبي علیه السلام باندې سوری کړو. نو چې کله دوی د تجارت ته ټول کار وشو نو یو خو به دې کې دومره ګټه وشوه دې پیرې ته چې داسې ګټه د خدیجه رضی الله تعالی عنها ته هېڅ چرې نه وشوي. بل میسره د نبي علیه السلام هغه ډیلینګ وکړه، هغه ایمانداري وکړه، نو د هغې نه هم ډېر متاثره شو. نو دغه خبرې هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته بیانولې د هغې نه مخکې چې کله دا قافله راورسېده مکې ته نو دغه ټیم هم د غرمې ټیم و. هغه دوه فرښتې چې کومې وې نو هغې به نبي علیه السلام باندې سوری کړو. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته خدای پاک هغه وښول. اوس یې یقین ډېر پوخ شو چې دا سړی چې کوم دی نه دا خاص سړی دی. نو چې کله ټول غلام بیان وکړه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته، د خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل د تره زوی ته وویل، د تره زوی نوم یې ورکه بن نوفل او هغه د تورات د انجیل یو ډېر غټ عالم و. هغه ورته د تورات د انجیل د هغې نه خو نه وویل چې همدغه سړی دی چې دی به پیغمبر جوړیږي. خدیجه رضی الله تعالی عنها په زړه کې چې کوم دی نه دا خواهش پیدا شو چې دې سړي سره زه واده وکړم. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د دې نه مخکې دوه پیرې ته نکاحونه شوي وو. نو اوس د خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله، د حضور صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله. نو ابو طالب صاحب او نبی علیه السلام دوی په مشوره باندې چې کوم دی نه دې خبرې ته غاړه کېښوده او دا یې ومنل. نو چې دا یې ومنل نو بیا مهر او نکاح په ټایم کې ابو طالب صاحب وایي داسې نکاح ووایي چې دا محمد چې په ټولو قریشو کې په ښایست کې، په عقل کې، په روب کې، په جلال او په جمال په دواړو کې هېڅوک ثاني نشته. په دې په ټولو ښو اخلاقو او عباداتو باندې برابر دی. ها دا روي مال ورسره لږ کمې دی خو مال خو هسې هم چې داسې یو څیز دی چې فاني څیز دی. نو او بیا یې ووایي چې دا محمد د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او خدیجه د سره د نکاح لپاره مایله دي. نو مهر بیا مقرر کړه 500 درهمه په هغه زمانه کې او د دواړو نکاح وشو. د دې نه بعد د 15 کالو په عمر کې بیا داسې کار وشو چې د قریشو یو پیرې ته د کعبې او د بیت الله د
ډیر زیات حالات خراب نو دوی فیصله وکړه چې بیت الله بیا یو پیره نه وکي. دینه مخکې په ډومبي ځل باندې آدم علیه السلام بیت الله جوړ کړو او بیا د نوح علیه السلام سیلاب کې طوفان کې چې کله دا تباه شو بیا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړو. اوس چې کوم نه خراب د محمد صلی الله علیه وسلم په ژوند کې جوړېدو خو لا پیغمبري او نبوت لا نبی علیه السلام ته نو ملاو شوی. نو نبی علیه السلام ته رښتینی خوبونه راغلي نو دک کېدی شي چې په دې رښتینو خوبونو کې دغه شوق الله پاک ولا پیدا کړو چې ډېرې د خلکو نه یو جدا ځای ته ځي اول تر عبادت وکړي. نو ځکه به نبی علیه السلام غیر حرا ته تک شروع کړو په دغه زمانه کې. دغه غیر حرا کې د 40 کالو په عمر کې جبرائیل علیه السلام راغی او دغه د سورت علق د ډومبي 15 آیاتونه به نازل کړل چې په درې پیرې ته نبی علیه السلام دا ووایي چې زه خو لوستونکی نه یم، یعنې زه خو سبق والا نه یم، ما سبق نه دی ویلی، انپړه یم. نو جبرائیل علیه السلام وایي ځان سره راجوخت کړو او دومره زور یې وله ورکړو چې د هغې نه بعد بیا هغه وویلی شو. نو د دې نه بعد نبی علیه السلام چې کله کور ته راغی نو ډېره زیاته تبه وپي او ټول ګډبېده. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته یې ووایي چې ما باندې څه واچو چې زه په هغې کې پټ شم او ګرم شم. چې کله هغه یاره ترې لږه کمه شوه نو بیا یې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ټوله واقعه وویله. هغې ورته ډایرکټ چې کوم دی د دې تصدیق وکړو چې ته خدای پاک رسول او تا نه به خدای پاک ډېر کار اخلي او خدای پاک به ستا نه بلایي خورئ. نو بیا نبی علیه السلام یې ورکړه بن نوفل د خپل تر زوی ته بوته او چې دا کیسه یې تېره کړه نو هغه هم ووایي چې او دا پیغمبر دی او کاش چې زه ژوندی پاتې شم چې دی به د خپل خلک د خپل ښار نه وباسي. نبی علیه السلام وایي ما به دلته نه وباسي، وایي صرف تا نه بلکې دا خو ستا نه مخکې هم چې کوم پیغمبران راغلي دي هغوی د خپلو خلکو د خپلو وطنونو نه وباسلي دي. نو بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها یو بل سړي ته هم نبی علیه السلام بوتلی او هغه د دې تصدیق کړو. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته یې ولې بوته؟ آیا د هغې شک و یا د نبي علیه السلام زړه کې شک و؟ نو داسې بالکل د شک خبره نه وه. خبره صرف او صرف د دې وه چې په نبي علیه السلام کومه یره وه چې دا یره کمه شي. نو د نبي علیه السلام هغې سره تسلي پیدا شوه مو دا یره او دا دومره بوج او دا رسو. نو دا موږ هم چې واړه وو کله په سکول کې نو موږ ته به چې استادانو دا ووي چې دا قرآن چېرته په یو غر باندې نازل شوی د قرآن مجید آیات دی که نه نو آب زری زری شو. موږ وایي چې دا به څنګه چې یو کتاب نه بغیر څنګه زری زری شو. نو دا داسې وه چې نبي علیه السلام باندې دا دومره زور و دا دومره بوج و. دا د دې وجې نه و چې دا 360 بوتان چې پراته دي او د سوونو کلونو نه دا بت پرسته د دې عبادت کوي او د دې په زړه کې دا خبره ده او په مازغو کې دا خبره ده. نو دا ته وباسه او ته دوی ته ووایه چې په اسمان کې یو خدای دی او صرف هغه الله پاک دی د هغه به عبادت کوئ. نو دا دومره جاهله خلک د دې باندې کانوینس کول د دې سوونو کاله د دین نه راړول او دې ته راړول دا آسان کار و. دا یو او بل ستا میشن صرف دا بت پرسته خلک چې کوم دی نو اسلام ته راړول نه دي بلکې ستا میشن دومره لوی دی چې ستا نه بعد به بل پیغمبر نه راځي. ته به دا د خپل مرګه پورې داسې یو ټولګی تیارې چې هغې تر قیامته پورې دا میسیج ورسوي او صرف د دې ځای پیغمبر ته نه بلکې ته د ټولې دنیا پیغمبر یې. نو ته به داسې خلک تیارې چې هغوی ټولې دنیا ته را میسیج ورسوي دا پیغام ورسوي. نو دې ته چې سوچ کوي نو سوچ وکړئ چې دا میشن څومره لوی و ممکناتو ته نږدې و د خدای په فضل باندې او د نبي علیه السلام په هغې چې کوم کمال و د هغې هغه اخلاق او هغه کار د هغې سره دا وشو. نو دا په اصل کې چې د نبي علیه السلام دا پیغمبري او نبوت نه بعد کوم ژوند دی نه زموږ دپاره مشغلې راغلی. راتلونکي ویډیو کې د هغې نه به انشاءالله شروع کوو. موږ سره اوسئ، ډېره مننه.